ټولو د ټولو نه مخکې ضمیر خان ضمیر صاحب واورئ چې هغه ګل چاهت ته څه وایي. السلام علیکم ملګرو. اوس ورته کنځل منزل چرته ونه کوي، دغه ورته ونه کوي. ماشاءالله ماشاءالله، الله دې عمره قبوله کړه، الله دې ټول مسلمانانو له وس ورکړي او الله دې ستا عمره خصوصي قبوله کړي. په ما به ډېر خلک تنقید کوي خو خیر دی. ټولو دغه د ضمیر خان ضمیر صاحب ویډیو وکم چې ګل چاهت ته هغه مبارکي ورکړې ده، یعنی ګل چاهت چې دی هغه اوس عمرې له تللی ده او کم سر او ورسه ویښتان چې دی هغه یې واړه کړي دي. یعنی ضمیر خان ضمیر صاحب چې دی هغه خلکو ته وایي چې آیا ګل چاهت پسې اوس کنځل ردې بدې هغه مه وهئ. دې نه علاوه مختلف کم سوشل ورکر چې دی هغه هم دې ورته مبارکي ورکړې ده، یعنی د سوشل میډیا کم یو بل سټار کم وصال خان هغې هم دې ته مبارکي ورکړله. دې نه علاوه نور ډېرو خلکو هغه دې ته مبارکي ورکړله چې ګل چاهت هغه عمرې له تللی ده، نو ډېر خلک چې کم دی هغه پرې ډېر ښه ریاکشن هغه شو کړی دی. تاسو ټولو ته خواست دی چې ردې بدې هغه پسې اوس مه وایئ، ځکه چې د الله په کور کې د هلته تللی ده، عمرې له تللی ده، نو ردې بدې هغه پسې مه وایئ. نو دغه ویډیو او دغه معلومات هغه هم تاسو سره شریک کړو.